اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ تشریح کول باندې پیل وکړم. دې څخه نن درس دی پنځلسم درس هوم ټیب سم سټارټ بټن ډراپ ډاون ورډپېډ پروګرام په دا کې موږ ته فایل مینو خلاص کړه په هوم مینو کې کلیبارډ ګروپ اخلاص کړو فونټ ګروپ اخلاص کړو نن پروګرام ته دې ځای نن پراګراف ګروپ شروع کړو और پروګراف کو لغوي معنی وخت لنډ لیکنه دی کنه که اصطلاحي معنی وخت یا پروګراف خپل د جملو مجموعه ته پروګراف یې چې یو مفهوم معنا ولري. لکه مثال تو عنوان خود ورکړی دی اځه کې ته معلومات قبول ورکوي نه داس نه عنوان خود ورکړی دی لوند پروګراف چې کوم لیکنه شي معلومات به دغه خاص مطابق وي. په دا کې ته وځي والی کنه خو لیکنه اواز لگا انګلیش لیکنه ته خاصه یوه جمله لیکن کنه دا لیکنه وړه کنه په دغه لپاره دا اواز جمله په خاص لیکم دا لیکنه انتخابوم کومه سلیکټ لیکنه انتخابوم زرتانه دغه ته فونټ بدلوم مقصد دا فونټ شروع دا لګ سایز ته ځیتو دغه لیکنه ته بیا رنګ بدلوم مثال سی رنګ بدلوم اوس سر سم دا معنا چې دا یو کمانډ دی د لیکنه چې کنه اخی طرف نه چپ طرف ته کیږي د مانګه کمانډ چې دا د لیکنه چې سنټر کې دا بل کمانډ د چپ ته اخی طرف نه چپ طرف ته کیږي دا د دې مطلب ته پر کنه لکه د لیکنه مختلفه ده د انګلیسي لیکنه خو د چپ طرف نه کیږي بیا عربي شولا دری شولا اردو شولا پښتو شولا دا ژبې دي کنه چې د اخی طرف نه چپ طرف ته کیږي په هغه د پر دا کمانډ کوي دا ځکه دا لیکنه په انګلیسي وړه کنه او دا لیکنه مې موږ ته کچې ته په انګلیش لیکنه کې کنه خو دې ځم کې کنه کوم په پښتو کې خو د پښتو په لیکنه سره ونوي د پښتو لیکنه ورونه دا راوي لکه د چاپ طرف دا سره ونوي نو هغه په دا د لیکنه ته کوم طرف نه اخی طرف نه کې کنه اخی طرف ته پر تروشي بدغه alignment text to right اوس دا لیکنه د اخی طرف نه کیدای اول کې عنوان یې غوړي چې مثال یې په خې طرف کې یا د ماوس کې چپ طرف کې کنه اې دې پر مثال ځوین دا کمپیوټر دا جمله سره کپی کوم سلیکټ کاپی دې سمورډه کنه او دا ځکه دا جمله پیسټ کوم او ځین دا جمله په خې طرف ته کې خې طرف کې دی کوئی نه په سنټر کې دی بیا په سنټر کې دا شي وي کو دوی نه دا لیکنه دا چپ طرف ته وي خو نو وی چې دا خې طرف ته وي کنه دې دې استعمالېږي لکه دا دې لیفټ پر کمانډ ده کنه په کنټرول پلس ال لا په سکرین کیبورډ کې ښه سکرین کیبورډ کې او اس کې دا د سکرین کیبورډ شارټ کټ ہے او اس کې او دا سکرین کیبورډ کې مثال دا لیکنه چې دو دا غوړم چې مته پر دا چاپ طرف ته شي کنټرول پلس ال لیکنه وو چاپ طرف ته شي کوو ته نه دا لیکنه ته مته پر په سنټر کې کنټرول پلس ای سنټر ته فري کوو نه دا لیکنه مته پر چاپ طرف ته شي نه خي طرف ته یا کنټرول پلس ار دا شارټ کټ ہے هو خي طرف ته چې صفر کنه او دا پاراګراف متروي دغه د ادوان د زنوار وخت روونی اوس غوړه نه دا پاراګراف ته د ټول صفر شي خو دا وشي دا پاراګراف ته او د وچ دا اول لاین چې دی پاراګراف کې دا لاین دا غلط مې کوم شروع شي زه غواړم دا غلط مې پر مثال درنه شروع شي دا دې کې انتظار کوم ته دا پر دا ته مې دې درو انچونه دله شروع کی شروع کړه اوس دا کې ځکه اوس کله د دې نر کې ځکه کلیک وکم بل پاراګراف ته وړاندې شروع وخت مکمل متفاعله جمله شروع جمله برابرونه اوس نه لامل شروع کی چې کله رسیږي دا ټول پر شوبه پاراګراف پیراجه پاراګراف نو مداخله متي مطلب ورته
بل پاراګراف کې د دریم کمانډ چې دا تکرار شو خو سپیسینګ فاصله دی خو بیا به دې کې بل غدا لاین سپیسینګ د لاینونو ترمن فاصله کسر لاینونو ترمن فاصله دالم نه دا وینم دا ویو لاین شو کنه دا لیکل کېږي دا ټول صفر کوم ودا فاصله ویني دا یو لاین د بل لاین لکه دا یو لاین شو کنه دا بل لاین شو دې موږ دا فاصله ویني دا فاصله سمه ورکی دغه ته پر په لیکنه انتخاب کړئ روبشي پاراګراف نه بعد ورش داس کې د تک روبشي ولا چې پاراګراف ته زه 1 انچ په اندازه فاصله داخلي انتخاب وکړئ اوکې او دا پاراګراف نه وانچ بیا دا وځي نه پاراګراف ته 2 انچ فاصله داخلي دا لاین نرمین فاصله خو بای ډیفالت چې د لاین تر فاصله 1.15 وي خو 1.15 بای ډیفالت غره پر لیکنه کې بای ډیفالت اندازه 1.15 وي و دغه دریم کمانډ چې دا د پاراګرافونو ترمن فاصله خې د پاراګرافونو را جوړوم سره کاپی خلم سلیکټ کنټرول کاپی هرکې ځای هم د بل د پیسټ مثال دا کاپی شوی کنه خو دا اوس خبره تاسو ته کیس کوم هو دا درې پاراګراف دی کنه اوس کاپی کا دی د نه تا دې پر دا یو پاراګراف ته خو بیا دې کنه نه تا دې پر بل پاراګراف ته بیا تا دې پر دا یو بل پاراګراف ته و دې پاراګرافونه ترمن فاصله سمره شي په دې ډول سره لاس پیټي په اندازه وي اوس دا پاراګرافونه ټول انتخاب وکړه ته رولم پاراګراف کې مې ته وې دا ځکه کې چک دا چک ملر کړو دې کله چک تل راکې دې خنه ته چک لري چک ته لري په چکلای اوکې کې دغه پاراګرافونه د فاصله حات مشه اکه فاصله شو عادي لیکنه شو بیا دوی نه پاراګرافونه ته فاصله وځه کوي چې پاراګراف په پارک مشي چې وځي دې پر بیا دا کلیک وکړئ د لاس 50 په اندازه ته فاصله دی بیا کدا زوي چې نه خو زه غواړم چې مثال د پوسټ پاراګراف شي او دا کی د پوسټ پاراګراف دا والی کنه شي بیا و ته په دغه دویم پاراګراف ته درېږي تاسو کوم درته کنه روبر شي پاراګراف ته دا دوه سره خو مدام سره کنه اوس ورته یو دا پاراګراف درمن فاصله ختم کړه ویني د دریا په فوټو شو کا بیا دا څه شي چې دا څه ودرې کنه غوړم چې دا پاراګراف ته د دې پوسټ نور دي اره ته کوم پاراګراف بل ته نه کوي مربوطه لومړی پاراګراف بدرېږي اوس دا چې ورسان چې دا کې زه بیا چیک نه لري کوم مده پر بداوات پاراګراف سره د نوم دریا نه درسل بیا کې ویني دا هغه پاراګراف ته لاندو بیا دوی چې نه دا وخت پاراګراف نه د اواز پاراګراف ته نه کوم په داس کې ودرېږي دا لومړی پاراګراف کې بیا ورشي د لاس پاراګراف نو وستا کې فاصله لاس 50 15 دا 50 واحد ده خو بدان د فاصله چې کوم ورکړو دا خاتمه کړه خو به د وجنام پاراګراف انته فاصله دی لاس غوته ولا 50 ډایرکټ پاراګراف فاصله پیږي دا دې غو وظیفه بل دا کې دا الاینمنت په دمو ته تکرار شو دا ترتیب ته یې برابرول دی کنه دا کې څور کمانډ موجودي چې لومړی دا څنګه نه یو دا لیفت حوالی کنه د چپ طرف خي طرف ته کول رائټ د خي طرف نه چپ طرف ته لیکنه کول سنټر طرف نه جسټیفای لیکنه ترتیب ته مخته کې تیرا شو کنه اوس غواړم د لیکنه هم اوس کړي ته کنه خي طرف نه چپ طرف ته ورشي په رائټ نه کلیک اوکې د لیکنه ویني کوم پاراګراف شو لرم او دا پاراګراف ته درېږم په دې لیکنه دا چپ طرف نه خي طرف ته ورشي کنه ویني زه نه دا د نام پاراګراف ته داشه وي رائټ
هغه سره راکړه کنټرول پلس آر رائټ یا کوم سنټر ویني کنټرول پلس ال لیفټ هم مخته مې کړو واغړو دا یو خبره ده په دې کې جسټیفای کوم پاراګراف وړي چې ترتیب وکم زه غواړم چې کوم پاراګراف مته جسټیفای کړي دا پاراګراف چې دا غیر منظم ته منظم دې منظم واري پر یاستم جسټیفاید ور کلیک اوکې دا پاراګراف منظم کړ بیا دا پاراګراف منظم کوم دا شي دنجا جسټیفای بیا دا پاراګراف ته منظم کا بیا څه و چې ټول انتخاب کا ټول انتخاب کا ټول جسټیفای کا څه و پاراګراف جسټیفای کوم کنه دې ټول جسټیفای کا منظم کا دې وظیفه خو دغه دا درام مهم کمانډ دی کنه ټاپ ته بعض وختونو کې دا استادون چې کله اصول نه جوړوي شي کوم ته اصول نه جوړوي کنه کله چې دا اصول ولې کې بیا چرزا واسو بیا دا لیکي الف ولې کې بیا دا سپیس بٹن دی کنه سپیس بٹن دا ده چې سکرین کې ورته وخم نه ایت سپیس بٹن هو دا इसके اصول لیکي الف اصول ولې کې بیا سپیس بٹن وای بیا ولې کې بیا جیم بدل کنه خو د الف د به ترون په فصله پاتن لګي سمر به د جیم ترون په فصله پاتن سمر فصله شو بیا د جیم د دال ترون پاتن لګي سمر فصله بل دا چې واخ نه سي سپیس وای بیا دا د دې پر بیا ټاپ بٹن د بهترین کمانډ دی خو یو دا غوړه چې دا لیکنه ختمه خو دا دې پر ختمه دا دې پر ختمه وره دا پښتو کې سرچپا کوي غته چې راځي کې دا کوم غته تقسیم کړو ته اول په دال کې بیا و جیم لیکي بیا بل کې او دال کې کنه دا ضروري کنه دا په انګلیش کې بس یې کوي زه ادوازه ته وکم زوال دا کور وکړه د غته پښتو لپاره وزا ټاپ بٹن د چاته مخته وي چې هر مینو چې خلاصي کې دیغه کمال مطابق خلاصي کو دا ټاپز بٹن دا دیغه ټاپ بٹن په کیبورډ کې توخه خو دا ټاپ پوزیشن په کومه اندازه ودرېږي دغه لپاره په تاسو چل وکړئ دا ځکه چې زه ته لیکم چې ټاپ د مته لومړی ټاپ دا معنی چې دا کانسر ټوپ کی په څو اندازه ټوپ کی زه ته چې 2 انچ په اندازه دا کی یو یا وته چې سیټ دویم دا وایي 2 انچ په اندازه دا مثال ټوپ کی یا وته چې سیټ دریم وته چې 5 انچ په اندازه مته ټوپ کی سیټ و دا غل بندو ټاپ بٹن په سکرین کیبورډ کې تخایم او اسکي دا بٹن دا ہے یعنی په کیبورډ کې دا ہے ها او دغه لپاره ځر سم و دا ځکه زه لګا زه کته سرچ پاک کړو غا زه اوس الف لیکم الف جز الف مولي کلو کنه و دا کا ټاپ بٹن وای مستقیمه د الف مختوي دې لپاره چې تاسو سرچ پاک ورکړي خو په ورډ کې نه موږ خبر نه اګه صحیح کړو اوس ټاپ بٹن و زوال دال لیکم مولي کا کنه دې په دوا ډول دي دا سپیس وای ویني دا ځکه وته دویم بیا وای دا ټاپ دا معنا چې دا یو تاسو سپیس مو والو دې د کنه نه دا یو ان پاس راځو کنه ټاپ ته موږ زه وای چې دې کنه د دې پر مت ټوپ واکه دی و ان فاندازا او دا په کده دا یو ټاپ مې چوالو کنه مته نیم ان ټوپ وکړو دویم بیا دا وای ته راشي ولې چې دغه دا کوم لغت مې کړای خام ته کنه دا د یو ان تنور زده کله چې وای ته ونر زده دا د دوه ټاپ به خولي و دوام لیکم مثال جیم جز لیکم دا چې جیم جز مثال په شپږ ډول ده کنه بیا ټاپ بٹن وایم بیا ته جیم پسې وی پس لا ورکو دي په 15 ډول ده په دا پسې بیا ټاپ وایم دا پسې الف ته کنه الف ته پر راځي مثال په یو ډول ده مطلب څه وي بیا د وجه نه لیکنه د جدو دا خو فرای طرف کې بعد ابري کنه زه غوړم چې دا لیکنه دا په سنټر کې شي کنه به ورشه انتخاب کې سنټر د حساب په سنټر کې په انګلیش کې بیا صحیح کول کې هو اخر بیا زه غوړم دا ټاپ بٹن دې پورا دا ټول ختموم یا نه ختموم زه ټاپ بٹن کې یو ته لیکم چې ا جوز ټاپ بٹن زموږ بیا وایم کنه تاسو ته لیکم بیا په دوه ډول دی بیا ټاپ بٹن دویم راوي ته وی جوز کې ته چې دا په درې ډول څو ډول دی بیا ټاپ بٹن یو ته دویم بیا وایم دې په 15 ډول دی کنه
सी پنځه ډوله دی. بیا ټاپ بټن یو، بیا دا ډي کو نه شپږ ډوله دی که نه. لومړی کې سټوډنټ شو که نه، بیا ټاپ بټن وایم. ټاپ بټن په ډایرکټ په هغه یوه په اندازه ټوپ کې زه د شاګرد مثال څوک دی اکرم دی، مثال اکرم دی. خو بیا نه یوه په اندازه ټوپ پلور چې دی مثال کارین دی مثال. بیا دا ځکه بېکار دی وي یو نه ټوپ ولو که نه صرف ځان ته ټوپ ولې چې داسې دا کاریم چې دی کریم دی و این ترزدلی نه دی. مقصد د فاصله چې دو د څومره د فاصله چې ونیوه لکه دا فاصله چې دو دا درې څلور پنځه حروف دي که نه، داسې چې ورځي که نه دا و انټر نه زدلی دا دې کہیں کې دا به داسې ترزدلی وي که نه به د مته چې ټپ بټن وایي ورته به ټوپ کړی که نه. خو دا دې کہیں کې ویل راته وکړو چې دا کریم داسې یو حروف بلا پرې کېږي چې بل حروف پرې کړم چې اوس یې ټپ بټن ټوپ کړي. مثال کریمی پې ولګي، کریمی ولګه اوس بیا ټپ بټن وایي اوس ټوپ کړي. اوس تماش میرا مثلا راشه چې ویواله تماش میرا راشه که نه. دا دې کہیں کې مثال اندازې لګه کامې که چې سایز کم شي په دې شکل سره ټپ بټن چې کلیک وکړئ جوړ شو. بل مو اشاره د بل تصور کې جوړ کړم که نه، دغه مو ته دوه کاپي دي نوټ کړه. اوس زه غواړم چې دا دې کہیں کې یو ولیکم یوه شمېره ولیکم چې ټپ بټن مستقیم د هغه دوه په اندازه دي. بیا مو وایي داسې مثال مې ولیکلی چې مثال پروګرام مثال پروګرام بیا مې ټپ بټن وویلی ته مثال یا ورډ یا شی که نه دا شی دا مې ته دا ټپ بټن ځکه مخ نه زنده خو بل ټپ نه و که نه. بیا دا وویل چې ټپ بټن زه چې بیا ټپ بټن یو ته پروګراف ته سم بیا نه بعد بیا ټپ بټن دا ټپ کې اندازې مې کړي نه ختموم لاندې نه ختم واړي دغه وتاریږي ځکه مې نه خبرو کلیک لږ پهلو در کاټ کړي وبه نه سي وړه ویني یا ونه چې کته غټي دا کې زر کاټ کړي تاسو کړو هي پرځه ودا کې بیا دغه څور کمانډ داس کې دي. یو دا ډیکریز انډنټ دی، بل دا انکریز انډنټ دی. دا ډیکریز دا معنا چې دا لیکنه چې دو خې طرف نه چاپ طرف ته وړي دا بلکې د خې طرف نه چاپ طرف نه خې طرف ته وړي نیمه کور کې نیمه کور سم دا کې نیمه انچ باندې کور کا زه سم دا څنګه په تعلیقه په دې ټاپ کې په تعلیقه دا کې 0.5 دا اوس د نیمه انچ په ټاپ ورکړي د نیمه انچ شو ستاسو ورځي. خو ویڅ موضوع کې وکنه اوس انډیټ دا کور کې دا لیکنه زو کنه زه غواړم چې دغه خې طرف نه دا لیکنه خو چا ته شو کنه خې طرف سمول شي کلیک وکړه بیا کلیک وکړه سمول مختلف دی کنه پیغام داسي بیا دا وښ نه دا لیکنه ته خې طرف نه چا ته شي د شکل دی. اباظ وخت دا په کې سیمه لري کنه و بولټ کې سره کوم دا بولټ کمانډ لپاره بولټ دویم پکې بولټ ته خو سٹارټ لیست دا بولټ کې موږ ته بیا مختلف غلطي اباظ وختونه کې سوچ غړ جوړوي یو کتاب جوړوي کنه یا د دې لپاره یو عنوان ولیکي چې مثال خبره لکه کمپیوټر سره اجزا لري اته به زه یو عنوان ورکم مثال دا عنوان د نر کپی کوم کنه د انګلیش عنوان کپی کوم دا ځکه د انګلیش کپی کوم دا کې د پښتو سم کور کینه دا په انګلیش کو زه وکم بیا تاسو لیکم کنه زه کمپیوټر اجزا دغه لپاره د کمپیوټر اجزا وی کنه دې په ترول دا کې کې ته دوی کنه زره دا بولټ ورکوم یو څه لکه مثال او انپورټ ته مثال دا انټرپټ او آوټپوټ پروسس لکه سره کوم ته تاسو کې بولټ ضرورت ہے کیږي کنه بولټ کنه یو شاده ور کړو بیا چې یو دوی چې دا بولټ ته ضرورت نشته کنه یا ورکړي شي پرینټر سره بیک سپیس راو دغه نه ونه عادي لین د بولټ کنه بیا دا وځ نه بولټ ته نه وی او زه نمبر ورکوم دا کنه په نمبر بلو عادي نه کراش ته کې ودرېږي زه ودرېږم زه دې نمبر ورکوم مثال له دې ته د دور کوم کنه چې دویم ته دا مثال نه وی عادت نه وی دا بولټ ته وي وځ دریم ته مثال نمبر ورکوم دوی چې دریم ته زه نمبر ورکوم کنه دا حروف ورکوم یا ای پی ورکوم یا رومي عدد ورکوم کوم ځای ته تاسو ته طلب ورکړئ کنه خو خبر دا چې مثال منظم مثال دا یو دوا دي کنه درې دي نو یو دوا درته ووري یا بولټ وي یا یو دوا دی یا رومي عدد وي کنه مختلف شای ما ورکوي دا ته کتو شي دي کنه
مثال یا عدد ورکوئ مثال یو دوه درې یا بولټ ورکوئ یا ای بي په وړو حروفو یا په غټو حروفو کله مو چې تاسو ته خبرې طریقه وکړئ دا د بولټ وظیفه ده خو دا د وجې نه د بولټ ختموم چې که نو نک ونه ختم قوه د ټول نه ختموم تصریح په ټول کې نه بعد ورشي نه دا ختم شي بل دا کې دی دا مثلا د لاین سپیسینګ به دې شي کار وغوړه د کته شو فکر دی هغه سپیسینګ دا ځکه ده خو لاین سپیسینګ دا ځکه هغه دا لاین سپیسینګ دی پسې 8 10 feet space after paragraph دا هغه وخت تر شو کانڅ پروګرامونو ترمن په فاصله کګور د وګ کا ویډیو درته ګټور وه نو لایک کړئ تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هیر نه کړئ که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ خامخا به ځواب درکړم تر بلې ویډیو پورې په خیر